سلامونه ګرانو دوستانو، څنګه کولی شو چې د ای آی په شانت ویډیوګانې جوړه کړو؟ یعنې ای آی ویډیوګانې پر همدغه ویډیو باندې درته سټپ بای سټپ ټول معلومات درکومه. تاسو هم راشئ ای آی ویډیوګانې وګورئ لکه څنګه چې ما جوړ کړي دي او ټول معلومات یې سټپ بای سټپ درکومه. سیم ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه راځو د موبایل سکرین ته مخکې له دې چې پر ویډیو فایل وکړو چینل سبسکرایب کړئ. هغه موبایل سکرین باندې کتلی شئ چې د ای آی په شانت ویډیو جوړولی شئ. هیڅ داسې هغه ته ضرورت نشته، تاسو ورته ځای برابر کړئ. خپله تاسو ای آی ویډیوګانې څنګه جوړولی شئ، یا همدا ډول تاسو ای آی ویډیوګانې ډېرې سمپل او ساده جوړولی شئ. درته ټوله طریقه سټپ بای سټپ ښایم. راځو د موبایل سکرین ته مخکې له دې چې پر ویډیو فایل وکړم، زما یوټیوب چینل مو که نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته مو ورته لایک نه ورکړی، لایک در سره ورکړئ. کومه پوښتنه لرئ په کمنټس کې راته ویلی شئ. راځو د موبایل سکرین ته. نو ملګرو هغې لپاره به تاسو دغه دوه اف را ډاونلوډ کوئ. دا دوه اف دواړه په پلی سټور کې پیدا کیږي او دغه اف چې دی دغه خاص د عکسونو لپاره دی. تاسو خپل عکسونه پکې جوړولی شئ. عکسو طریقه ډېره سمپل ده. مازې ګوګل کې ورته ولیکئ ای آی عکسونه، تاسو ته به مختلف عکسونه راوړي. تاسو ته په دغه فارمټ کې عکسونه راوړي او تاسو دغه عکسونه را ډاونلوډ کړئ. او که چېرته تاسو یوټیوبران یې بیا په همغه اپلیکیشن کې جوړ کړئ، ځکه چې بیا در باندې کاپي رایټ راځي. لکه ما ورته نوم هر څه ورکړی دی، همداسې تاسو کتلی شئ. دغه تاسو ټول کتلی شئ. ټیکنیکل ریحان مې پر باندې لیکلی، دا ما خپله جوړ کړی دی په همغه اف کې. تاسو کتلی شئ ریحان او ټیکنیکل ریحان. دا عکسونه تاسو پر همدغه اف کې جوړولی شئ. پر همدغه اف کې که یوټیوبران په دغه اف کې جوړ کړئ، او که تاسو سمپل غواړئ چې خالص عکس څخه ویډیو یعنې ای آی ویډیو جوړ کړو، نو بیا یې ګوګل څخه راواخلئ. بیا ملګرو دغه اپلیکیشن تاسو را خلاص کړئ له پلی سټور څخه. زه تاسو ته راځون کوم، یا که تاسو ته لینک نه میلاوېدو ما ته کمنټس وکړئ، کمنټ کې درته لیږم. یعنې دغه اپلیکیشن دی. نو ملګرو تاسو بیا راشئ، پر همدغه درته معرفي کوم. دا خو تاسو ډېر سمپل دی، ډاونلوډ یې کړئ. مازې عکسونه پکې جوړ کړئ، لیکنه پکې ورکول کېږي. یا تاسو لیکنه غواړئ ما ته کمنټس کې وکړئ. راځم درته دا اپلیکیشن خلاصوم، یعنې ویډیو پکې جوړوم. عکس یې راسره دی، تاسو را پیدا کړئ. کله چې دا اپلیکیشن باندې کلیک وکړو، بیا ملګرو تاسو راشئ پر همدغه جمع نشان باندې یا چیک نو باندې، یعنې تاسو ته دا ډول صفحه خلاصه شي. دا باندې به کلیک وکړئ. بیا به د پلس نشان باندې کلیک وکړئ. کله چې پلس نشان باندې کلیک وکړئ، دلته اپلوډ یور فوټو، دلته به خپل عکس ورته اپلوډ کړئ. بیا به دا کلیر که خپل عکس ورته راواخله له ګیلرۍ څخه. زه راځم سمپل له ګیلرۍ څخه همغه یو عکس راخلم لکه ما چې کوم انتخاب کړی و. فرض مثال زه همدغه عکس راخلم. کله مې چې دغه عکس راواخیستو ملګرو، دا اوس لږ لوډینګ واخلي، څو کې بي دی کې بی د ام بی کې هم نه دی، ډېر سمپل کم انټرنیټي مصرف کوي. نو ملګرو کله چې دغه عکس موږ ته راخلاص شي، ویډیو سکیپ کوئ ما ملګرو، ویډیو تر پایه وګورئ. درته ټوله طریقه ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دا ای آی عکسونه جوړ کړئ. بیا ملګرو تاسو راشئ نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. بیا به اډو باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو خپل وایس ورته ورکړئ. صحیح ده ملګرو؟ دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته بیا اولنۍ باندې دلته دا ځای باندې چې کله کلیک وکړئ، تاسو څخه وایس به ورکړئ. کله چې زه اوس وایس ورکوم، نو ما ویډیو بندېږي. زه ورته وایس ورکوم. نو ملګرو کله مې چې وایس ورکړو، ډن بټن باندې به کلیک وکړئ، دا ډول صفحه به راشي. صحیح ده ملګرو؟ کله چې دا ډول صفحه را خلاصه شوه، اوس به لږ بیا ورته انتظار وکړئ، لږ به ورته منتظر شئ دا صفحه خلاصه شي. ښه ملګرو موږ ته به دا ډول صفحه را خلاصه شي. بیا ملګرو تاسو پر همدغه بټن باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو دا ځای باندې کلیک وکړئ. تاسو څخه به یو ایمیل وغواړي، یا به درڅخه اول کې وغواړي، یا به درڅخه وروسته وغواړي. دلته ورته تاسو خپل یو ایمیل ورکړئ. کله چې تاسو خپل یو ایمیل ورکړئ، زه ورته راځم ایمیل ورکړم. نو ملګرو په اتوماتیک ډول به ویډیو دې ځای ته راشي. ویډیو به مقصد چې کله تاسو ایمیل ورکړئ، تاسو په اول سر کې ایمیل ورکړئ، نو تاسو بیا ویډیو په نیکسټ بټن باندې چې کله کلیک وکړئ، تاسو ته دا ډول صفحه راشي. داسې کې به لږ ورته منتظر شئ ملګرو. زما نیټ ډېر کمزوری شو او اوس به دلته صفحه خلاصه شي. ملګرو اوس ګورئ ورته صفحه را خلاصېږي، بشپړ ډول صفحه به را خلاصه شي. او دغه شپږ ویشت ثانیې ما ویډیو جوړه کړه، خپل وایس مې پکې ورکړلو. یا که څخه ماته اوس ویډیو جوړه شي څنګه کولی شي ای آی جوړ کړو. نیټ مې کمزوری دی ملګرو. ښه ملګرو دغه ګیلرۍ ته را ډاونلوډ شي. بیا به راشئ د ډاونلوډ آپشن باندې به کلیک وکړئ او بیا به یې ډن کړئ ملګرو. ویډیو به ګیلرۍ ته اتوماتیک ډول اپلوډ شي. تاسو کتلی شئ 1.1 MB ده سمپل. نو ملګرو دغه ډاونلوډ شوه. زه اوس درته راځم دغه ویډیو درته خلاصوم. صحیح ده ملګرو؟ همدغه ویډیو ده تاسو اوس کتلی شئ. سلامونه ګرانو دوستانو، څنګه کولی شو چې د ای آی په شانت ویډیوګانې جوړه کړو؟ یعنې ای آی ویډیوګانې پر همدغه ویډیو باندې درته سټپ بای سټپ ټول معلومات درکوم. تاسو هم راشئ. نو ملګرو تاسو وکتلی شوه چې همدا ډول یعنې ای آی په شانتې چې کوم کسان ویډیوګانې جوړوي وایرل کېږي پر ټیک ټاک، یوټیوب او پر فیسبوک باندې. تاسو هم کولی شئ که ټیک ټاکګران وئ یا نور کسان وئ، له ګوګل څخه عکس راواخلئ او دا ډول کې اسان سمپل جوړولی شئ. مازې خپل وایس ورته ورکړئ، اتوماتیک ډول یې درته جوړوي. تاسو ګورئ ای آی ویډیوګانې وګورئ لکه څنګه چې ما جوړ کړي دي او ټول معلومات یې سټپ. دغه ریکارډ ما پکې د ویډیو په منځ کې ورکړو. ویډیو مې سټپ کړه، د ریکارډ ما که چېرته ما ویډیو نه وای سټپ کړی، ریکارډ یې بیا نه پرې ځکه ویډیو باندې ده. نو پر همدا ډول تاسو هم دغه ای آی اپلیکیشن
اپلیکیشن باندې یا AI یعنی ډوب لاب باندې اپلیکیشن باندې تاسو جوړوي په دا کې عکس جوړولی شئ او که د عکس تاسو نشئ جوړی کمنټ راته وکړئ درته پر ویډیو به جوړه کړم ویډیو به درته پر اپلوډ کړم تاسو مازې راته کمنټ وکړئ که عکس نشئ جوړولی او ډېر آسان دی مازې ایمیل ورکړئ خپل عکس ورته یوه لیکنه ورکړئ چې ماته دا ډول عکس ورکړه او عکس درته جوړوي که پر پښتو یې ورکړئ او که په انګلیسي ورکړئ مازې پښتو ورته ولیکئ چې دا ډول عکس غواړم چې پر چوکۍ ناست وي مخې ته یې مایک او پر چوکټ یې زما نوم لیکلی خپل نوم ورته ورکړه درته اتوماتیک ډول یې جوړوي که بیا تاسو نشئ جوړولی ماته کمنټ وکړئ کمنټ کې درته بیا ویډیو راوړم او ملګرو دغه اپلیکیشن تاسو دواړه له پلی سټور څخه ډاونلوډ کولی شئ دا اپلیکیشن کې تاسو ویډیو وکتله پر هماغه طریقه تاسو ویډیو جوړولی شئ نو ملګرو که ویډیو مو خوښه وي ویډیو ته در سره لایک ورکړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو نور ملګرو ته در سره شیر کړئ مننه